السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زبان محترم ورونو در رمضان مبارک استقبال چه ده په دې طریقې سره وکي خپل زړونه چه ده خپل مؤمن مسلمان ورور ته صفا کوي. د زړونو مسله د سیدا کچرته بدی کې خیره وي، بدی کې حسد وي د یو مسلمان د پاره، بدی کې کینه وي، بغض وي، بدی وي، او بدی کې چې ده هر قسمه مسله یو د یو بل مسلمان د پاره او ته عبادت کې نو دغه عبادتونه چې دی الله رب العالمین تانا نه قبلی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حسد د انسان نیکی داسې خوري لکه اور چې څنګه لرګي خوري، دغه شان د هیرکۍ بېفایدې کوي. نو زما محترم ورونو، میاشت د رمضان دا په کال کې یو ځل راځي او دا په شمار ورځې دي او دا د عبادت موسم دی چې یو نیکی په څو چنده باندې الله رب العالمین قبلی. محترم ورونو، د نن نه چې د عزم وکړو اولنۍ ورځ د روژې ده، دا ویډیو چې ریکارډ کیږي، نو کوشش دا وکړو خپل زړونه صفا کړو. که هر قسم خیره پکې دی، که یو مسلمان ورور سره بدي ده، هغې سره ستا نالګي ده، خفګان دی، دا ټول ختم کړو او په صفا زړه باندې چې دی د دې میاشتې استقبال وکړو او دا میاشت چې دی روانه کړو. الله رب العالمین دې موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي.